بسم الله الرحمن الرحیم. قهرمان دوستانو السلام علیکم. په دې هیله یم چې ټول وروغ جوړ اوسئ. نن په فوټوشاپ کې زموږ او ستاسې 9 درس ده او په دغه درس کې به موږ او تاسې په ځینو کمانډونو باندې کار وکړو. لومړی خو هم راځو ویو ته. کله چې ویو مینو ته راغلو دلته موږ سره شو په نوم باندې یو بل ډراپ ډاون مینو ده. په دې کې موږ سره ګریډز دي. کله چې زه ګریډز اوپن کوم ګورې ما سره په دغه تصویر کې په دغه شکل باندې ګریډ اضافه کیږي. د دې ګریډ د اضافه والي څخه هدف څه دی؟ ولې موږ او تاسې دغه ګریډ اضافه کوو؟ کله هم چې موږ او تاسې غواړو چې څو تصویران همزمان په یو لیر کې ځای په ځای کړو یا په یو فایل کې ځای په ځای کړو، نو بیا موږ او تاسې د ښه تنظیم دپاره د ګریډ نه استفاده کوو. زه کنټرول او پریس کوم او له هغې څخه وروسته فرض که زه یو دا عکس او کنټرول سره دا عکس دا دواړه زه اوپن کوم. دا دوه عکسونه ما ځان سره اوپن کړه. هلته ما سره ګریډ هم ده ځکه اوس دلته ګریډ کې ښایي. لږ صبر کوو ورته تر څو بل تصویر هم موږ سره اوپن شي. د دې تصویر فارمټ کې لږ فرق ده، نو ځکه زه دا تصویر بیرته اوپن به یې کړو. دا دوه تصویران ګورې ما ځان سره اوپن کړه. یو دا تصویر ده، یو هم دا تصویر ده، او په لومړي فایل کې چې دی ما ګریډ آن کړی. زه دا دواړه تصویران غواړم چې دلته یې انتقال کړم. نو زه دلته راځم، لومړی خو دا یو نارمل لیر ته بدلوم، قلف ترې نه ختموم او له دې وروسته دا را انتقالوم او راوړم یې دې ځای ته. ګورې دا یو تصویر ما څنګه کې اضافه کړه. د شفټ لیفټ کلیک په نیولو سره دا به زه لږ کوچنی کړم. دا به انټر کړم، دا تصویر به په خپل حال پاتې شي. همدا ډول اوس راځم بل تصویر ته. دا یو تصویر ده، دا هم غواړم هلته ځای په ځای کړم. قلف ترې نه ختموم او له دې وروسته دا تصویر هم اخلم او راوړم یې دلته ځای په ځای کوم. دا موږ سره ډېر لوی دی، نو د دې په خاطر چې دا موږ کوچنی کړو، شفټ لیفټ کلیک سره موږ او تاسې د دې څنډې نه راخلو، دا لږ ځان سره کوچنی کوو. نو زه به بیا هم شفټ لیفټ کلیک سره دا نور هم څنګه کړم کوچنی کړم. ګورې دا تصویر هم ما ځان سره کوچنی کړه، زه به یې لږ نور هم کوچنی کړم. کله چې موږ غواړو دغه تصویر اوس په منظم شکل باندې کېدو، نو زه چې کله راځم دغه ګریډز چې ما ته اچولي دې سره چې زه سم نږدې کېږم، ګورې دا په خپله انروبایي حالت لري او دا خپله دې سره څنګه کېږي نښلي. نو دا اوس ما صحیح ځای کې کېښوسته. همدا ډول دا تصویر راخلم او زه چې کله راځم دغې خط ته نږدې کېږم، مقناطیسي حالت لري، دا خپله څنګه کېږي تنظیمیږي او جوړیږي. نو دغسې حالاتو دپاره موږ او تاسې دغه ګریډز آن کوو او چې کله موږ خپل تصویرونه ځای په ځای کړل، هغې وروسته بیرته راځو ویو ته، شو ته راځو. په شو کې چې دی دا ګریډ ورته څنګه کوو آف کوو یې. نو دا موږ سره د ګریډ مسله وه. بله مسله ګورې زه چې دغه تصویر انتقالوم، فرض که دا تصویر زه دلته انتقالوم، دا دلته انتقالوم، تاسې وګورئ موږ سره یو سمارټ لاین راځي. صحیح دی، موږ او تاسې سره دغه لاینونه اچول کېږي تر څو موږ په منظم شکل باندې دا خپل تصویر جوړ کړو. که تاسې چېرته به د ګریډ نه استفاده نه کوئ، نو دا چې دی فوټوشاپ کې یو ډېر ښه رهنما ده، له دې نه استفاده کولی شئ. او که به یې غواړئ چې دا رهنما تاسې سره ونه اوسېږي، نو بیا هم تاسې ویو ته راشئ، شو ته راشئ. کله هم چې شو ته راغلی دې ته سمارټ ګیرس ویل کېږي. دا چک ورته لرې کړئ. چک مې ورته آف کړو. اوس تاسې وګورئ دا تصویر چې خوځئ راخوځئ، هغه ګیډ یا هغه رهنما تا ته څنګه دی نه درکول کېږي. خو دا ریکمنډډ دی، دا ځان سره همیشان ولرئ، ټکیانې دا ښه ده موږ سره. نو دلته راځو موږ سمارټ ګیټ ده، ځکه تصویران به په ښه شکل موږ تنظیمولی شو. که چېرته به تاسې د دغه ګریډ رنګونه منګونه بدلول، تاسې به ایډیټ ته راشئ، پریفرنسز ته به راشئ، د هغې څخه وروسته به تاسې راشئ ګریډ لیست ته. چې کله دا تاسې ووهه، نو تاسې سره دا مینو راځي، به یې کولی شئ چې دلته یې رنګونه بدل کړئ. دلته یې فرض که دغه د خط شکل یې بدل کړي، نو دا ټول تغییرات به تاسې دلته راوستلی شئ. که نه خپله فوټوشاپ بای ډیفالټ چې کوم حالت لري، نو هماغسې تاسې کولی شئ چې کار وکئ. نو دا موږ سره په ویو مینو کې یو څو مسایل وو. بل هم موږ سره ګورئ دغه ډراپ ډاون باندې به لږ کار وکړو. زه چې کله دغه ډراپ ډاون ته راشم، دلته موږ سره رولر په نوم باندې یو
ټول د چې کله رولر زپلای کوم نو ما سره ګوري رولر راځي لیفت کلیک پریس نیولو سره ګوري زه رولر څنګه کولی شم خط ډرا کولی شم او بیا بیرته هم کولی شم لیفت کلیک پریس ونیسم دا څنګه کومه تاو راتاوی کوم که د دې خط تر څنګ بل خط اچول هم غواړم نو تاسې به همدلته ودرېږئ آلټ به ونیسئ په آلټ سره به تاسې بل خط هم څنګه کوئ ور اضافه کوئ نو په دې شکل باندې موږ تاسې لورر نه استفاده کوو نو تاسې هم خپل هماغه ضرورت ته لیدلی کولی شئ چې د دې ټول نه هم استفاده وکئ بل هم موږ سره دلته نوټ ټول ده د نوټ ټول څخه هدف څه ده ګورئ زه چې دا کله راخلم ما سره ګورئ دغه ماوس هم د نوټ حالت غوره کوي زه په دغې عکس باندې دلته کلیک کوم چې کلیک مې وکړم ما سره دلته یو خانه خلاصیږي فرض که دلته مې یو نوټ لیکم پلیز فرض که داسې به ولیکو پلیز چینج د کالر صحیح ده یو څوک تاسې یو عکس درکوي په هغې کې نوټونه هم درکوي چې دلته دا تغیرات راوله دلته دا تغیرات راوله نو تاسې کولی شئ چې بیا د نوټس نه استفاده وکړئ چې کله هم زه دلته دا کلوز کومه دا دوه ویکټورونه چې دي دا نوټ موږ سره څنګه کېږي کلوز کېږي که بیا هم راشم دلته ډبل کلیک بیا وکړم نوټس بېرته ماته څنګه کېږي دلته ښودل کېږي او بله طریقه یې دا ده چې زه دلته دا دوه ویکټورونه وهم تر څو موږ سره نوټس بند شي دلته یو کلیک کوم چې کله مې کلیک وکړ له دې وروسته دلته چې کوم اپشن ده په دې کلیک کوم چې کلیک وکړم دا بیا هم ماته نوټ څنګه کوي شو کوي که نوټس تاسې په کار نه کولی شئ چې ډیلیټ باندې کلیک وکړئ نوټ مکمل تاسې سره څنګه کېږي ډیلیټېږي او څومره نوټس چې ستاسې په کار وي فقط کلیک پرې کوئ تاسې سره نوټس اضافه کېږي او تاسې کولی شئ چې نوټس اضافه کوئ ولیکئ ورته که چېرته زه کلیر آل باندې کلیک وکړم ګورئ دا کم نوټس چې ما سره دي دا ټول ما سره کلیر کېږي او که زه دلته کلیک وکړم د دې نوټ رنګ زیړ ده او دلته راشم بیا هم کلیک وکړم نو کولی شو چې د نوټ رنګ څنګه کو تغییر یې کو بل رنګ ته فرض که سور رنګ ته یې اړوم ګورئ سور رنګ شو او که غواړئ چې کلیر کړئ سمبل کلیک پرې وکړئ اوکې کوي کلیر کېږي موږ سره نو دا هم موږ سره د نوټس موضوع وه چې موږ تاسې دلته یو ټول د نوټس په نوم هم لرو کولی شو ځینې تصویرانو ته نوټونه ورکړو بل موږ سره دلته د کاونټ ټول د کاونټ ټول ډېر سمپل کار موږ سره کوي ګورئ کاونټ ټول ما سره راغی فرض که دلته کلیک کوم چې دا ما سره یو عکس ده ګورئ یو اضافه شو که بل کلیک وکړم دوم عکس ده دلته دریم عکس ده دلته څلورم عکس ده لکه حساب موږ تاسې ته ترسره کوي که دلته کلیک وکړم په اپشن بار کې رنګ یې بدلیږي څه رقم رنګ غواړئ سور رنګ غواړم ګورئ رنګ یې موږ سره بدل شو که چېرته زه مارکر سایز باندې کلیک وکړم او دا ورته 15 انتخاب کړم او انټر کړم ګورئ واړه کېږي او که چېرته لیبل سایز زه ورته 10 انتخاب کړم او انټر یې کړم ګورئ دا موږ سره یو 2 3 چې دی دا په غټ یعنې غټېږي حروفونه سایز یې لویږي نو دا ستاسې خوښه ده چې په کوم سایز باندې اړوئ کوم رنګ باندې او که کلیر باندې کلیک وکړم څنګه کېږي موږ سره کلیر کېږي هر څه یو 2 3 چې موږ لیکلي وو کاونټ هر څومره چې وو هغه ټول یې موږ سره کلیر کړه که زه دلته یو کلیک وکړم او یو ورته ولیکم دلته 2 ولیکم او دلته هم 3 ولیکم دا ما سره څنګه شو یو فولډر شو د اکاونټ ګروپ 1 په نوم باندې زه اوس د دې تر څنګ غواړم چې بل ګروپ هم جوړ کړم نو تاسې دلته فولډر باندې کلیک وکړئ چې کلیک یې وکړو فرض مثال زه ورته نوم ورکوم اته اتیا او اوکې کوم دا ما سره یو بل ګروپ جوړ شو اوس دلته یو 2 3 کله چې موږ تاسې بل فولډر اخلو یو حساب بېرته د یو نه شروع کېږي که یو فولډر چې څومره کلیکونه کوو حساب مسلسل رواني ښه که په دې سترګې باندې کلیک وکړم دغه کم لیکل چې ما اوس وکړو دا افکای که شوکی فرض مثال زه ورته وایم دا ګروپ د ما سره یي او راځم لومړنی ګروپ ته او زه ورته وایم دا د موږ سره اف شي ګورئ دا موږ سره اف شو اوس هر یو فولډر چې ډیلیټول غواړئ سمپل تاسې پرې دلته راشئ کلیک وکړئ دا به موږ سره ډیلیټ شي همدا ډول دا فولډر هم ډیلیټول غواړم نو تاسې کلیک پرې وکړئ کولی شئ چې ډیلیټ یې کړئ او که چېرته زه ورته راشم کلیک وکړم او رینایم یې کړم نو کولی شو چې رینایم یې هم کو زه کلیر کوم چې ټول هر څه موږ سره کلیر شي نو دا موږ سره و په آی ډراپر کې چې دی لاندې رورل ټول نوټ ټول کاونټ ټول او همدا ډول بل موږ سره دلته د ګریډس پورې مربوط یو څه خبرې وې او همدا ډول بل هم موږ سره دلته د سمارټ لیر مسله وه چې موږ تاسې کولی شو دلته سمارټ لیر ځان ته شو کو که شو نه کو او همدا ډول ایډیټ مینو کې پریفرنسز او د هغې څخه وروسته ګیرز دلته موږ تاسې کولی شو چې هم تغیرات راولو دغه کم ګریډ چې دي د هغې رنګونه بدل کو نو دوستانو دا موږ سره د نن ورځې درس سبا انشاءالله پر یو جلا موضوع یو نوي موضوع باندې کار کوو